السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد محترم ورو پښتنه کړي د چیر دلته یو کمپنۍ ده او هغه خلکو ته قرض پیسې ورکوي اخوت په نوم باندې ده. جناب محترمه د اخوت والا خو زه پیژنم او مطلب بعضې متعلقین ملګري ورکشته دی نو هغې خو چې خلکو ته کمی پیسې ورکوي خو بلا سوده قرضې ورکوي او دا یقیني خبر ده چې بلا سوده ورکوي ځکه دې نه مخکې اوسه پورې چې هغوی باندې د سود ټکی نه دی کړی. هغوی ډېر غوښتلم چې افغانستان ته هم دا شی منتقل کړي. بهرحال نو اوس تاسو دا خبره کړې ده چې یاره 3 ګواهان پکې وي، ګواهان خو 3 پکې غواړي، یو پکې ذمواري د 2 پکې ګواهاني 3 کسۍ خو ته وایې هر یو نه 1500 روپۍ اخلي. نو سود خو دې ته وایي چې چا ته قرض ورکړي د هغه نه واپس بیا زیاتې پیسې غواړي، لکه د چا سره چې معامله شوي نو د هغه نه زیاتې پیسې بیرته اخیستل دا سود دی. خو چې دوی د ګواهانو نه ستاسو به قول چې 1500 روپۍ اخلي نو که ته دا معلومات ته نه وکړي چې دا په کوم بنیاد ته نه اخلي، په کوم بنیاد دې څه سبب دی، نو بیا به سړی د هغې مطابق حکم ور باندې ولګوي. او مطلقه خبره تاسو کړې ده چې 1500 روپۍ د ګواه نه اخلي، نو ولې ته نه اخلي؟ څه د علت سبب وجه خو به ویلي، څه وجه ورته ویلي؟ حالان کې سود هغې ته وایي که نه، دا خو سود ځکه نه دي ظاهري، ظلم خدای که هغه بل چا نه اخلي او هغه نه بغیر د اجازت د هغه من طیب نفس نه وي، هغه په خپل ځان په خپل طبع نه ورکوي او دوی ته نه غواړي چې ته به ګواهي کوې نو په دې شرط، نو د ګواهۍ خو کولو دپاره خو څه شرطونه په اسلام کې نشته. نو که دا تاسو دا معلومات وکړئ چې هغې نه دا پیسې دی ولې اخلي که نه، نو بیا صحیح ده. مخکې خو دا مسله په همدې ګروپ کې مونږ جواب کړې وه، هغې ملګري خو داسې خبره پکې نه وه کړې چې یاره زیاتې پیسې در نه اخلي. هغه یو فارم تا ته درکوي، درته وایي که د دې فارم 300 روپۍ ته ما ته راکوې ښه خبره ده، که نه راکوې مه راکوه. نو هغه د فارم په بدل کې چې کومې پیسې اخلي خو د فارم پیسې دي، هغې خو څه مسله نشته. او د هغې نه علاوه اضافي نورې پیسې که دوی غواړي نو که تاسو یې ما ته لږ علت ښکاره کوئ نو بیا به سړی پرې حکم ولګوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.